خبر افغانستان کې د لوږې کچه زړه بړونکې ده. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلیکم. د ملګرو ملتونو وای افغانستان د نړۍ هغه هیوادونو قطر په سر کې ځای لري چې له شدید لوږې سره مخامخ دی چې دغه حالت خورا بړونکی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله سازمان وایي چې تاوتریخوالی د اقلیم بدلون او اقتصاد بحرانونو انسانان ژوند تباه کړی دی او په 2020 کې 40 میلیون انسانان هم له شدید لوږې سره مخامخ دي. دا سازمان وایي په نړۍ 53 هیوادونه له دغې ستونزې سره مخامخ دي او افغانستان په 2020 کې د لیست په سر ته پورته شوی دی. میلیونونه انسانان په کې د شدید لوږې سره مخامخ دي. راپور وایي چې د قانون جمهوریت ایتوپاس، یمن او افغانستان ډیر اغیزمن شوي دي هیوادونه دي. د فرانسې خبري اژان اف آی راپور په اسناد لیکلي چې تیر کال په نړۍ کې له لوږې سره مخامخ شوي انسانان شمیر 193 میلیون ته پورته شوی دی او لوږه یې چې د قطعي ګواښ رامنځته کوي او ډیر یې مړینې لامل کیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.